د حضرت حسن بن علي رضی الله عنه نصیحتونه. حسن بن علي رضی الله عنهما وایي څوک چې د دنیا په لټه کې وي ترلاسه به یې کړي، او څوک چې له دنیا بې پروا وي نو هغه د دې پروا نه ساتي چې څوک دنیا کار وي. د دنیا غوښتونکی د شتمن غلام وي، او د چا په زړه کې چې د دنیا مینه نه وي هغه ته لږ دنیا هم بس وي. او که د چا په زړه کې د دنیا مینه وي هغه ته که ټوله دنیا ورکړل شي بیا هم نه مړیږي. د چا نن ورځ که د پرون په څیر وي نو هغه په دې دوکه کې دی، او که د چا نن ورځ له پرون نه هوسا وي د هغه دیني حالت زیانمن دی. او څوک چې د خپل ځان پروا نه ساتي نو هغه هم په تاوان کې دی، او څوک چې په تاوان کې وي هغه ته له ژوند نه مرګ غوره دی. او هغه وایي پوه شئ چې حلم ښایست دی، وفا کول ښه کار دی، تلوار کم عقلي ده، سفر کمزوري ده، او د کم عقلو خلکو سره ناسته عیب دی، او د بېلارې خلکو سره راشه درشه بدنامي ده. حسن بن علي رضی الله عنه وایي خلک 4 ډوله دي. لومړی ډول هغه خلک دي چې له خیره برخمن وي خو اخلاق نه لري. دویم هغه دي چې اخلاق یې ښه وي خو له خیره بې برخې وي. دریم هغه دي چې نه اخلاق لري او نه هم د خیر کومه برخه لري. او څلورم ډول هغه خلک دي چې هم غوره اخلاق لري او هم له خیره برخمن وي، او همدا تر ټولو غوره خلک دي.